د مورخینو د څېړنو له مخې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال شاوخوا 1.5 میلیون ارمنیان وژل شوي او ډیری پوهان دا د 20مې پیړۍ د لومړۍ نسل وژنې په توګه ویني. دا پریکړه لیک په 11 منفي او 415 تاییدي رایې تصویب شو. امریکایي قانون جوړونکي د ترکیه او سوریې په سرحد کې د کردانو په وړاندې د انقرې په وروستیو بریدونو انتقاد کړی دی. On this vote, the yeas are... په دې رایګرۍ کې هو 450 او نه 11 دي، دریو ځانونه حاضر ښودلي دي. پریکړه لیک تصویب شو. ترکیه د چهارشنبې په ورځ د امریکا د استازو مجلس لخوا د هغه قانون د تصویبېدو په وړاندې اعتراض وکړ چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د عملیاتو په تړاو پر ترکی چارواکو د بندیزونو غوښتنه کړې او د عثماني ترکانو لخوا د ارمنیانو وژل د نسل وژنې په توګه منلې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی دا اقدام زموږ د ناټو له روحیې سره برابر نه دی او قانون جوړونکي په بې اعتنایۍ او خپلو اقداماتو سره یوه ټروریستي ډله قانوني کوي. بلخوا د دیموکراتانو لخوا د جمهور رئیس ټرمپ د عزل کېدو د تحقیقاتو په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ له جنجال سره قانون جوړونکو د سوریې بندیزونه د 403 د 14 په وړاندې تایید کړل. پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو د استازو لخوا تایید شوی د سوریې په شمال کې د ترکیې یرغل غندي او له هغه سیمې څخه د جمهور رئیس ټرمپ د شاته کېدو څخه د دواړو ګوندونو نارضایتي ښکاره کوي. The only winners from the president's disastrous... په سوریې کې د ولسمشر د فاجعه رامنځته کوونکې پریکړې ګټونکي داعش، د سوریې حکومت، ایران او روسیه دي. په دغه پیاوړو بندیزونو سره امریکا غواړي چې د ترکیې لوړ رتبه چارواکي د بشري حقوقو د نقض او زموږ پر کردي شریکانو د برید مسؤل ګڼي. موږ د ترکیې پر مالی بنسټونو چې د ولسمشر اردوغان فساد او سرغړونې پټي او پر هغه هیواد د وسلو پلور مخه نیسو کوم چې په سوریه کې کاروي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د سه شنبې په ورځ وویل د روسیې او ترکیې د قرارداد په رڼا کې کردي جنګیالي د سوریې له سرحدي سیمو خپل وتل بشپړ کړی دی. Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin روسي ویل د سوریې کردي جنګیالي به په بشپړ ډول ووځي. د معلوماتو پر اساس چې موږ ته رسیدلی کوم چې سر له اوس څخه روسیا موږ ته معلومات راکوي تروریستي ډلې په بشپړ ډول وتلي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو مجلس د دواړو ګوندونو لخوا د پریکړې لیک له تصویب وروسته په هغه هیواد کې د امریکا سفیر احضار کړ.